ارشاد भाई دا څه چیز دی هو ها زه ته دا غریب خلک ټول عمر په چاړو کې پاتې شوی دي دې څه پته ده دا کوم دې دا وبو د پاسه ګرځي مړه د خدای ظالمانو دا تاسو غریب خلک یې ګوره بورډ وای بورډ څه ته کشته دا ولا بورډ لیکلو والا بورډ یادې په دې باندې نه پوهیږي کنه نه پوهیږي غریب خلکو په دې بوټو دا وڅ شي کشته نالته چې دا وزن سیلاړ شي ته نه بیا بس چې تم نه دا خنو څنګه تاسو ته پته را پرونی ولاګ کې به تاسو کتلی چې مونږ یو په درګاه ملکان کې نو اوس داس چللی که نه اوسه پورې به تاسو ولاګ کتلی چې مونږ څه وکړو اوس داس چللی چې مونږ ځو چکر له وځو زیشان دی او دغې دي وي چې ځو چېرته به چکر ولګو نو راځئ تاسو ته به هم وښایو ځئ چې ځو भाई داسې خبره ده که نه چې مونږ ته اجازه دی او زیشان دی وي راځئ تاسو یو ښکلي ځای ته چکر له بوځو او د هغې ځای نوم څه دی ملکنټري نو په راتلو کې خو ډېر ښکلی ښکارېدو مطلب ډاډومبي ځایونه ډېر ښکلي وو که نه او آخر کاره ځای ته مونږ راورسېدو زما دا ایکسپیکټیشن نه و چې دا ځای به دومره ښکلی وي ورکه تاسو ته یې ښیم ډېر ښایسته ځای دی خو ښایسته به څه دی تاسو ته پته شته د سوات په اوبو ښایسته دی دا وینئ بھائی ستاسو سره دومره ښایسته ښایسته ځایونه دي مونږ کله سوات ته ځو کله یو ځای ته ځو کله بل ځای ته تاسو مونږ ولې نه انوایټ کوئ یاره وروڼه دا خو هم ستاسو ځای دی کسټم چور ایریا ده کسټم یاره ډېر ښایسته ځای دی زموږ ځایونو کې طرف ګرمي وي هغه به بیا ګرځو راګرځو دا خو یو ښه پوینټ دی نه دی ایکسپلور شوی تاسو شان غټ بلاګرانو مو ته راوستي دا ځای ایکسپلور مهرباني I cannot control my khata. بای دا سیستم دی کنه چې دا ځای مو ایکسپلور کو د دې تاسو چې کوم ولاګ ګورئ د په ذریعہ باندې اوس خو د مخلوق خبر شي او دې ځای کې به ان شاء الله چې بیا ځای نه وي دا ځای به ډېر زیات مشهور شي او ټورست پلیس پته جوړ شي او هغې نه بعد اوس مونږ یو بره ځای د هغه هم ایکسپلور کو طاهر بھائی مو سره روان دی زموږ ډېره زیاته خوش نصیبي ده چې په دې چینل باندې زموږ دا مخونه راغلل زموږ دپاره ډېره زیاته غټه خبر ده یوټیوب ته چې زه سره پار راغلی وم نو هغه مقصد چې کوم دی هغه زما سفل شو کامیاب شو مهرباني جي نو دې ټایم کې رالو مونږه بل یو ځای ته او دا ټول د ملکان په غر کې ګرځو یاره د سوات نه اوبه راړولي دي د سوات نه بټخیلې نه او پته نه لګي څه پرې غره کې یو طرف ته سوري کړې بل طرف ته او پرې ټول غر کې اوبه ګرځولي دي دې کتو ځایونو ته دې ایستلي دي دا وینئ هغې ځای ته اوبه وتې دي ګورئ یا پورې وینئ او سا هغلته وتې دي پورې دا لږ لږ پړک کوي او دا په دې ځای کې سورې دی هغې ځای نه راغلي دي خو د دې علاقې د ښکلوالی چې دی که نه دې ځای د ښکلوالي د کریډټ ټول چې دی که نه نو دا د سوات اوبو ته ځي ځکه دا ټولې اوبه چې دي که نه دا د سوات ته غاړې دي دې په لاره راړولې دي دا اوبه د دې ځای نه راځي او دا چې دی که نه نو دا زما په خیال بجلي چې پیدا کېږي دا هغه ځای دی او دلته ښکته تاسو به اوازونه اورئ ښکته ورته پیپ لګېدلی دی په دې پیپ کې ورته بیا ټربینې وغیره دا لګېدلي دي او د دې ځای نه بجلي پیدا کوي موږ تاسو ته ښیم دا نه دی دا پیپان ورته لګېدلي دي او په دې پیپانو کې وایي چې ټرباینز لګېدلي دي په هغې په وجه باندې په دې کې
बिजली पैदा کیږي. ارشاد भाई دا څه چیز دی هو؟ ها زه ته دا غریب خلک ته ټول عمر په چاړو کې پاتې شوي دي دې څه پته ده دا چې کوم دی دا د اوبو د پاسه ګرځي مړه د خدای ظالمانو دا تاسو غریب خلک یې ګوره بورډ وایه بورډ بورډ څه ته کشته جان ولا بورډ لیکل ولا بورډ یادې په دې باندې نه پوهېږي که نه نه پوهېږي نه پوهېږي. غریب خلکو پته نشته بوټو دا اوس څه شی دی کشتنال ته چې دا اوس نه داسې لاړ شي ته نو بیا بس تا خو موږ په دې علاقه وګرځول کنه اوس په چرته اوس مو چرته اوس دې کې یو بل ځای دی موږ ته مخکې تللي وو د چا نه مې روټۍ خوړلې وه او تا سره د خېټې غمي مړه سم خوړلي وو که نه هلته هم بوزم هغه ځای ته ښایم هغه ډېر ښکلې ځای داسې اوبه وي پکې خو اوبه به نږدې نه وینې او مخلص به پکې وکړې نو رنګ به غوړ زیړ شي مخکې چې تاسو کومې اوبه ولیدې که نه هغه غاړې ته کوم ځای نه چې بجلي پیدا کېږي که نه نو هغه دې غر نه راوځي دې ځای نه اپلې نه راوځي په دې ځای باندې راځي او داسې وځي په دې غر کې د بیا سوری کړی هغې ځای ته ځي دا ووینئ تاسو انو مونږ واپس رالو دلته راسره نور ملګري میلاو شو هغه ملګری یو بل دی هغه ناست دی او مونږ هغه مخامخ ځای ته تللي دا وینئ پورې ځای چې تاسو وینئ که نه دې ځای ته مونږ تللي وی اوس په دې ځای نه پاپه له څه کوو ارشاد بھائی کور ته به ځو که نه چټي راغېستې هغه ووت ډاکټر صاحب دی که نه نو بس د دغه لږه چوټي همون خو لوپران یو ټول ورځ داسې ګرځو اوسګار وي اوسګار خېل وي نو اوس به ځو واپس کور ته دا مهال مونږ راورسېدو خپل بونیر ته بھائی هغه ځای کې ما بل شاټ ځکه وانهوستو که نه چې ما ولاګ ایډیټ کوو خپلو ایډیټینګ راته پروت و اپلوډینګ راته پروت و ډېر کار راته نو بس بیا ما بل شاټ وانهوستو بیا پکې زه په لار کې ډرایوینګ ته کېناستم نو بیا خو شاټ اخیستل نه شو نو اوس راورسېدو لیګاڼی بونیر ته دې ته لیګاڼی بونیر وي او دلته یو ډېر ښکلی هوټل دی هغې کې مونږ چیس کړو دلته زموږ سره نور ملګري میلاو شو او ملګري به تاسو پیژنئ یو دا دی ظفر خان او عرفان خان دی او یو د هغوی سره دا ملګری دی نو بس اوس دلته چیس کړو او چې کله چې وڅکو نو سیده به ځو کور ته او چې کور ته ورسو بیا به خپل ولاګ ختمو نو چېرته ځای ما هغې پورې زموږ سره یې ښه بھائی نو زموږ نننی ولاګ چې و که نه هغه دومره امید دی دا ولاګ به ستاسو خوښ شوي وي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د راروان ولاګ پورې اجازت راکړئ د لوی الله په امان